سلام ستړي مشه جوړ تکړه په خیر طبیعتونه هغه یوټیوب کې اچوم ویډیو دی راشي بیا ما نه وایي چې ډیلیټ یې کړه چې دا هغه کاغه کوي تاسو خو دومره رازونه زدي زه نه غواړم چې یو به هم راشي پښه به هم راشي دې ما یوټیوب نه دی کړی چې تاسې او دا څه بلا غواړي دا واو دا څه بلا دی دا مخ هم نه دی دا ډېره غوټه ونه دی دا فارم دی ملګرو دا فارم دی دلته خلک فارمداري کوي مثلا دلته د کور دی دغه او دلته هغه شیرینه درانۍ دی هغه یوه هغه نو دا فارمداري کوي دلته دوی هغه هم لري مطلب څه نومیږي کشتارګاه کله چې مثلا دوی حلالوي هغه ځای هم لري او دلته فارم وي د ژمي لخوا نه دوی مثلا فارمو کې ساتي په کورونو کې ساتي په هغه کې به غوجله کې ساتي او په اوړي کې داسې خوشي کوي دوی واښه دی خوري یې دوی په قصه کې نه دي په کاناډا کې ډېر زیات واښه ډېر دي نو دوی بېغمه دي نو که چېرې تاسې فارمداري دلته وکئ ډېره ګټه به ترلاسه کوئ په فارم کې او ښه ډېرې پیسې به وګټئ ځکه چې دغه سیستم دلته ډېر خلک نشي کولی نو ما صادقانه خلکو ته وویل که چېرې پام وي ورته دې فارمداري ته نو بهترینه ګزینه او بهترینه لارې چې پیسې وګټي دغه یو همچنان دی ځکه چې موږ تاسې افغانان په دې شیانو کې ډېر تجربه هم لرو که نه تجربه هم لرو او خوند هم راکوي مطلب هر کار کولی شي دې ته نه وایي چې چټال دی پاک دی مردار دی هر شی چې وي فقط کار وي هر کار کولی شي مشکل نه لري نو دغه فارمداري دی یوازې وغاوې نه دي هغه هم دی مثلا میږې پسه وري وزه پسه میږې چرګې دغه شی همدغه دي نو په پښتو کې همدغه ورته وایي او دغه هغه هم تاسې کولی شئ فارمداري هم کولی شئ دلته یې موږ یوټیوب مې جوړ کړی و موږ غوښتلو چې دغه کار وکړو خو هغه افغانستان والا چې 4-5 نفره یو ځای شي ورتومات په جنګ شي نو بیا پاتې شو نو اوس کار نه راوتښتېدلو زه او ملګری مې تر څو دغه هغه وګورو مثلا لغاوې وګورو خو داسې ځو هغه خوا ته چې هغه خوا ته څه شی دی تاسې وګورئ دا دومره نخرې دغه خلکو زه دی وایي ما عکس ما اخله خپل اچوي عکس سل رقم تیاره کړي شونډې ترې کوي شي بل شي کې بیا چې زه یې واخلم وایي ما اخله چې داسې دی هغسې ډېر بد خلک لرو پوه شوئ په هر صورت خیر مشکل نشته هسې غیبت دی چا خبره داسې وګوره واو څه ښکلي رنګونه لري دا غواوې دا ډېره وحشي معلومیږي دا څه بلاوې دي سړی لکه چې خوري دا څومره غوټه بلا دی دا وات د ډېر غوټې دي بله توره وګوره سختې پیسې والا دا خو لري دا خو سړی کوي دغه کار وکړي ځکه دغه غوښه ډېر دلته مصرفېږي همچنان ګورئ زه لږ زوم کړم هلو ګایز پسه ښکلي په قطار ولاړ دي ور واوړه ځه ته ور واوړه چې تا په تا چی کې ده راشه ځانه سپی جوړ کړه ورننه ځه راځه چې ځو راځه داسې ښایسته ځای داسې ښایسته سیمه دی دلته خلکو مزې وکړې یوازې افغانان پاته بوتي څاروي په هر صورت دا و د نن ورځې بلاک تر بل بلاک پورې په خدای سپارم ښه ورځ ښه وخت ولرئ خدای پامان مو وي نو دغسې قصې دي نو او رښتیا صفحه در سره سبسکرایب کړئ که چا سبسکرایب کړی نه وي پلیز خواهش دی دا ونې دي کېنولي دي نمرې هره ونه دلته نمره لري چې کېنوي داسې چټي وټي نه کېنوي چې کله ستړېږي هغه شی ته نه راځي کوي بیا ښه وخت بای